ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو ندي. السلام علیکم. د هلمند تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو ستړي مسئ د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د اداري او حسابداري انسټیټوټ څخه 182 تنه زده کړیالان فارغ شول. شاوخوا 1400 کسان د اداري او مدیریت د سوداګرۍ ادارې او بانکوالۍ او محاسبې له څانګو څخه فارغ کړي دي. ټولو هیوادونو لپاره دا ډېر مهم دی چې پر تخنیک او مسلک باندې کار وکړي، ځکه د هیواد پرمختګ چې دی هغه په تخنیک او په مسلک کې دی. هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو کچه راټیټه شوې ده. نسبتا باید وایي چې تېر کال په پرتله شخص کال د خوارځواکۍ کچه کمه شوې ده. تېر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. دغه صحي مرکز کې د تغذیې ترڅنګ د درملنې خدمات هم هغه لازم خدمات ماشومانو ته کیږي. 3 تنه رد مرګ شوي تنکي ځوانان خپلو کورنیو ته وسپارل شول. نوزاد او واشیر کې د محلي ټولګیو له ښوونکو څخه ازموینه واخیستل شوه. او لښکرګاه کې د بولان سړک پخولو ته د چمتووالي چارې روانې دي.